سلامونه قدرمنو، وخت مو په خیر. کامران افغان ما په دې تمه یم چې ټول به تر روغ جوړ او د صحت جامه به مو پر تن وي. دغه ځوانان ته غواړم یو څو خبرې وکړم. هغه ځوانان چې په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې لګیا دي او ویډیوګانې کوي او همدارنګه ځینې نشرات ترسره کوي. هر ځوان چې هر رقم ویډیو جوړوي زمونږ ورسره هېڅ مشکل نشته، خو یو کار باید دا وکړي چې وخت نا وخت باید ځینې معلوماتي ویډیوګانې او همدارنګه نور نشرات ترسره کړي، په دې چې خلک ترېنه په اسانۍ استفاده وکړی شي. او دا د وطن او د دې خلکو پر موږ باندې حق ده که څو موږ هغوی ته دا په اسانۍ سره یو څه اماده کړو چې هغوی ترېنه استفاده وکړی شي. نو ډېرې خبرې نه کوم، راځم نن مې تاسو ته د اوبو باره کې یو لنډ معلومات چمتو کړي دي، هغه به در تاسو ته رسوم. اوبه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خدای پاک یو لوی نعمت ده، او دا طبعا موږ په دې عقیده یو چې خدای پاک چې موږ ته سره لېږلي په هغه کې حتما خیر او ګټه ده. خو د طبي څېړنو نظره موږ البته پوهانو ثابته کړې ده چې په هره ورځ له 8 څخه تر 10 ګیلاسه اوبه، البته دغه کار پوره یو میاشت پرلپسې ترسره کول له دغو ناروغیو څخه مخنیوی کوي. لومړی دا چې ذهني تشویشاتو څخه به تاسو ته مخنیوی وسي. یو کس ته هره ورځ ډېر په خفګان کې وي، ذهن یې بیخي کار نه کوي، حافظه مې کمزورې شوې ده، نو هره ورځ له 8 څخه تر 10 ګیلاسه اوبه پورې څښل، البته دغه کار پوره یوه میاشت ترسره کول، نو دا به انشاءالله تاسو له ذهني فشار څخه ژغوري. دویم، د ګردو او مثانو په تکلیف کې ډیر مفید تمامېدلی شي، په دې چې هره ورځ د 8 څخه تر 10 ګیلاسه اوبه پورې څښل د ګردو او مثانو تکلیف څخه په اسانۍ سره ژغورلی شي. او بل خصوصا هغه کسان چې سوزاک لري دوی باید په سهار کې اوبه ډېر وڅښي تر څو د دغه مرض څخه مخنیوی وشي، او د دې سوزاک په باره کې اوبه ډېر یو ښه مفید تمامېدلی شي. بل چې دا درېیمه ګټه د بدن دفاعي سیستم قوي کوي. موږ مخکې مو ویل خدای پاک چې موږ ته څه رالیږلي دي، څومره نعمتونه سره لیږلي، موږ باید په دې هر حال باندې شکر وباسو او ګټه ترې واخلو، البته سالم استفاده باید ورڅخه وکړو. بل دا هډوکي کې هم ډېر مفید رول لري. که چېرته موږ هره ورځ دغه بعضې کسان وي چې په عامه اصطلاح باید ووایو وایي هډوکي د دې کس وروسته، نو که هغه کس هم دغه کړن ترسره کړي نو انشاءالله د هغه هډوکو ته به هم ډېره فایده ورسېږي. او بل دا چې هغه کسان چې ډېر چاغوالی لري، ډېر چاغ دي او په اسانۍ سره نشي کولی چې ځان وزن راکم کړي یا جیم ته نشي تللی. بعضې کسان دي وایي زه ورځ نشم کولی جیم ته لاړ شم، وختي لاړ شم، وختي له خوبه راپاڅم، وایي نشم کولی. او دې ته یوه لنډه خبره دغه ده چې دوی د پوره په میاشت پرلپسې له 8 څخه تر 10 ګیلاس اوبه پورې وڅښي، نو دا هم ډېر مفید تمامېدلی شي. او نور همدارنګه ډېرې زیاتې ګټې لري، خو نن لپاره همدغومره بس ده. په آینده کې به کوشش کوو نور هم دغسې معلومات راجمع کړو. نو بیا مې هم په ټولو ځوانانو باندې دا غږ ده چې وخت نا وخته داسې ویډیوګانې نشروئ چې په هغه کې د خلکو پکې خیر او ښېګڼه وي. والسلام، خوشحاله راته اوسئ.